अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पाने ته په خیر راغلی دوستانو آیا په حقیقت کې د اماراتو کرانتین ختم شوی که چیرې هم ختم شوی وي نو دا په واړه اماراتو کې دی که صرف په ځینو ځایونو کې دی او دغه سره کومې چې د دوبۍ او ابوظبۍ لارې بندې دي نو آیا هغه لارې به اوس هم بندې وي نو دغه واړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ که احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ځینو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ او بله دا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي ښه تیره شپه ډاکټر صاحب الداري کوم چې نیشنل کرایسس ان ایمرجنسي مینجمنټ اتھارټي بیان دی هغه اعلان وکړ کوم چې په اماراتو کې نیشنل ډیس انفیکشن پروګرام وخت وو نو هغه اوس پای ته ورسېدو اوس خلک کولی شي چې په ازادانه ډول په دې وخت کې تګ راتګ وکړي دوستانو دا هغه وخت کوم چې په دوبۍ کې به د شپې 11 بجو څخه تر سهار 6 بجو پورې بندیز لګېده او په نورو اماراتو کې به بیا د شپې 10 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې نو اوس د دې بندیز ختمولو اعلان وشو تاسو کولی شئ چې په دې وختونو کې په ازادانه ډول تګ راتګ وکړئ خو دلته به دې خبره باندې بیا ټینګار وشو چې د ډېرو کسانو راټولولو څخه ډډه وکړئ او که چیرې هم تاسو بهر ځئ نو سوشل ډیسټنس یا فاصله به مراعات کوئ ورسره به دستکش او ماسک ضرور اچوئ او دغې سره بله ضروري خبره چې په موټر کې اوس هم درو کسانو ته اجازه ده که چیرې هم کوم موټر کې درو کسانو نه زیات شول هغو ته مخالفه ورکوی کیږي هغه کولی شي چې د درو نفرو څخه زیات په موټر کې لاړ شي که چیرې هم د قانونونو چا سرغړونه وکړه هغو ته مخالفه ورکوی کیږي خو دلته دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم چې اوس هغه بندیز کوم چې په دوبۍ کې د شپې 11 بجو څخه تر سهار 6 بجو پورې وو او په نورو اماراتو کې د شپې 10 بجو څخه واخله تر سهار 6 بجو پورې وو نو هغه واړه ختم شوی تاسو واړه کولی شئ چې په دې وختونو کې تګ راتګ وکړئ او ورسره کوم ماشومان چې عمر یې د 12 کلونو څخه کم وي هغو ته هم اجازه ورکړې شوې ده چې شاپینګ مالز او نورو ځایونو ته لاړ شي که د کوم چا عمر زیات وي مقصد هغه ډېر مشران وي هغو ته هم اجازه ورکړې شوې ده چې شاپینګ مالز او نورو ځایونو ته لاړ شي ښه دلته ابوظبۍ میډیا بیا اعلان وکړ چې په ابوظبۍ کې دننه تګ راتګ باندې هیڅ بندیز نشته تاسو کولی شئ چې ابوظبۍ نه آلین ته په ازادانه ډول لاړ شئ او د هغې سره که کوم څوک غواړي چې د آلین څخه دوبۍ ته لاړ شي هغه هم تللی شي بغیر د پرمټ څخه او یا که کوم څوک غواړي چې ابوظبۍ څخه شارجې ته یا نورو اماراتو ته لاړ شي هغه هم تللی شي بغیر د پرمټ اخیستلو څخه خو دلته یو خبرې ته ځیر شئ چې بندیز اوس هم پر ځای دی کم چې به د دوبۍ څخه ابوظبۍ ته راتلی او تا ته به د پرمټ اخیستلو ضرورت و هغه اوس هم پر ځای دی تاسو نشئ کوئ چې د دوبۍ څخه ابوظبۍ ته بغیر د پرمټ څخه لاړ شئ یا د دوبۍ څخه آلین ته بغیر د پرمټ څخه لاړ شئ دا بندیز به تر راتلونکي بلې خبرتیا پورې دوام ولري دا خبره یو ځل بیا درته تکراروم چې په ابوظبۍ کې دننه تګ راتګ باندې هیڅ بندیز نشته تاسو کولی شئ چې ابوظبۍ څخه آلین ته لاړ شئ او یا د آلین څخه ابوظبۍ ته لاړ شئ او ورسره تاسو ته دا اجازه هم شته چې که کوم څوک غواړي چې د آلین څخه نور امارات ته لاړ شي یا د ابوظبۍ څخه نور امارات ته لاړ شي که هغه شارجه دوبۍ عجمان فجیره یا نور اماراتي نو دوی کولی شي چې بغیر د اجازې څخه لاړ شي خو که چیرې هم کوم څوک غواړي چې د دې اماراتو څخه ابوظبۍ ته داخل شي یا آلین ته داخل شي نو دوی به ضرور پرمټ اخلي بغیر د پرمټ اخیستلو نه دوی ته اجازه نشته چې ابوظبۍ یا آلین ته داخل شي نو دا بندیز به تر راتلونکي بلې خبرتیا پورې دوام ولري الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ځینو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي نور مو په الله سپارم د الله په امان